په کابل کې د لوی اختر پر رسیدو سره بازارونه تاوده دي او خلک د اختر د تیاریو لپاره په بازارونو کې سوداوي اخلي. د ښځینه لباسونو، طلا او سینګار پلورونکو، نکریزو، بنګړیو او ماشومانو د لباس او وسایلو بازارونه تاوده دي. او د اختر د لباسونو شارټونه اخلو. دا د کابل په ختیځ څنډه کې سید نور محمد شاه مینا کارتینو کې د اختریزو ورځو تود بازار دی. د ښځینه لباسونو دکانداران له کاروبار خوښ دي. وایي هر څوک د خپلې خوښې او مالي توان مطابق لباسونه اخلي. مولا فروشات خو ښه ده، مطلب مخکې کلونو غوندې داسې خاص کاروبار داسې نه ده پاتې، نو مطلب بیا هم شکر ده، په هر حال باندې به شکر وباسو په دې چې مسلمانان یو. شکر ده، اوس هم هزار بار شکر ده. او دا راته وایي وروره چې دا لباسونه مو له کوم هېوادونو وارد کېږي؟ دا زیاتره پاکستان او د انډیا نه څخه راواردوو دغه پاکستان بله او هندوستان نه. د بازار وضعیت څومره ده؟ خلک مثلا ستاسو په نظر قیمتي لباسونه اخلي، څومره خلک بیا متوسط اخلي او څومره بیا د عادي لباسونه اخلي ستاسو په نظر؟ اوس فعلا که د اختر موضوع ته خبره راوړو، اختر موضوع دپاره داسې ده چې مطلب ټول خلک هغه د کور لباسونه خلک اخلي. دا 2000 مطلب دا مبلغ 2,500 روپۍ پورې هغه عمده ترینه لباس د موږ چې کوم ده نن سبا چې په دې اختر سیزن کې ډېر خرڅېږي دا 2,500 روپۍ پورې دې پورې خلک مطلب وضع ښه ده، هغه نه پورته د چا وضع دومره خاص نشته ده. نه خلک د کوم هېوادونو مثلا لباسونه زیات خوښوي؟ هندي، پاکستاني، افغاني شته؟ افغاني خو موږ سره پاسه د موږ ماشاءالله دا دکان چې کوم ده 3 منزله ده، دغه 3 بخشه لرو، ګنډې افغاني هم لرو او مطلب سپین او شنه بفونه هم لرو د ناویګانو. او دا لباسونه چې کوم دي دا زیاتره موږ خپله پاکستان نه راواردو او پاتې شو ګنډې افغاني او دا بف، حتی بف هم پورې موږ نن سبا خپله دلته خپله جوړو. دغه وطني بازار څنګه ده؟ وطني بازار لکه مطلب ښه ده، اوس شکر ده. هغه مخکې غوندې لکه مطلب مخکې به چې د ایران نه یا د چین نه به دا سپین کمیسونه به موږ د ناویګانو دپاره راواردول، هغه اوس موږ خپله کولی خپله دلته واردوو. دغه شپه ورځ کې بازار ډېر ښه وی، اوس فل حال د بازار دومره کش نه لري، ښه ده شپه ورځ چلېږي نو زیات. د اختر په ورځو کې ګڼ خلک د متوسط نرخ لباسونه خوښوي. هغوی چې د خپل کوژدن شویو لپاره لباسونه اخلي بیا جوړ شوي او هغه لباسونه اخلي چې سیالي پرې کوي. اوس زه فکر کوم چې ټول خلک کېدای شي دغه یو کرکټ دپاره دلته بیا د پایزارو دکانونه هم تاوده او دکانداران خوشحاله دي چې د اختر په ورځو کې ښه سودا خرڅېږي. دا چې اختر ته لږ ورځې پاتې دي، څنګه ده فروشات مو څنګه ده؟ د خلکو مراجعه څنګه ده؟ ګڼهګونه شته نشته؟ والله الحمدلله ښه دی، بازار ګزاره کوي نو خلک راځي. دکانداران وایي څپلۍ او ښکلې سینډل له پاکستان، چین او ایران څخه افغانستان ته راوړل کیږي او خلک په بازار کې بیا د نورو په پرتله د کیفیت له مخې چینایي پایزار خوښوي. چې موږ ته ووایه چې دا څپلۍ د کوم ځای نه راځي، کوم برانډونه دي، کوم ځای نه واردېږي؟ پاکستاني هم راځي، ایراني هم، چینایي هم، خو چینایي ډېر به یې خرڅېږي، ښه شیان دی. د چینایي فروشات مو زیات ده؟ او چینایي ډېر دی، او پاکستاني چې دی لږ کمزوري دی، کوالټي ښه نه ده. چینایي بیا ښه مال ده. چینایي کوم یو دی او پاکستاني دی؟ دا مثال چینایي دی، دا څپلک دا چینایي دی، دا څپلک دا اصلي دی، دا پاکستاني دی، کمزوري دی. د پایزار اخیستلو بازارونو کې ښځینه بیا ډېر هغه یې اخلي چې مروج وي، خو د دې ترڅنګ د سرو زرو په مارکیټ کې سره له دې چې نرخونه لوړ دي، خلک د کوژدن شویو د برخو لپاره بنګړي، لاکتونه، ګوتمۍ او نور اخلي. دا زرګر وایي نرخونه لوړ شوي، قطري او عربي سره زر قیمت دي، خو دا چې خلک کوم خوښوي او سره نیسي وایي. خوښوي مثال کویټي هم خوښوي، مصري هم دي، اتلس عیار خلک ډېر خوښوي او 21 خوښوي ډېر زیات خلک. او دا راته وایي چې د کومو هېوادونو سره زر په کابل کې زیات استعمالوي خلک؟ دا کویټي، مصري، الجزیري دا ساختونه خلک ډېر خوښوي دلته. دا ساختونه ډېر او ډیزاینونه چې دي د مختلفو هېوادونو د سرو زرو قیمتونه څومره دي؟ بیه څومره ده؟ دا اتلس عیار دي 15,950 افغانۍ او 21 دي 2,200 افغانۍ.
دای قیمتي نه او د کوم هیواد دغه سره زر ډېر مشهور دي کتري 21 ډېر خلک خوښوي او 13 سره 13 عیار چې د هغه هم خلک ډېر خوښوي الجزیري شو کویټي شو مصري شو دا ډیزاینونه ډېر زیات خلک خوښوي په اخترونو کې افغان میرمنې او نجونې بیا زړورې وي چې بنګړي اخلي او یو بل ته په تحفه کې هم ورکوي نو بازار یې تود دی او په کابل کې هم ډېر خلک پرې ورمات دي خو دا هم را سره وګورئ چې نکریزې هم د اختر هغه توکي دي چې ښځې او نجونې هم خپلک دي هم یې خپلو ملګرو او دوستانو ته په لاسونو ږدي راځئ دا بازار هم تود دی او ښه په ډاګه کوي چې د اختر لپاره د خلکو خوښۍ او چمتووالی ښه روان دی چینا لباسونو بازارونه هم په اختر کې ښه دي او خلک د چین پاکستان او هند رختونه د جامو لپاره اخلي دا پاکستانی مال د ګری سوال او زیاتره خلک ورته واسي نه کی زیاتره یو بعضی مشتری راځي د قیمت فکر وکړه بغیر د ګنډو 1200 روپۍ ده صرف د تکي قیمت صرف د تکي 1200 روپۍ ده او د چینی قیمت فکر وکړه دا چینی ده صرف بغیر د ګنډو 600 روپۍ قیمت لوي ختی کړه او نه خرابېږي اخترونه د ټولو د خوښیو ورځ وي خو د کوچنیانو بیا اختر ته خاصه تابیا وي او میندې او پلرونه مجبوروي چې بازار ته یوسي لباسونه سپلۍ او نور د خوښیو توکي ورته واخلي. حسین صافی، موج نیوز، کابل.